چې کوم انسان تاسو سره مینه کوي صحیح مینه در سره کوي نو هغه کې به دا درې نښې وي که دا درې نښې پکې نه وي نو هر څه ختم. ملګرو دا ویډیو راسره وګورئ دا ازمول شوي خبرې دي په کوم انسان تاسو سره مینه محبت کوي نو په هغه کې به دا خبرې ضرور وي او که دا پکې نه وي که نه نو خپل ټیم په هسې مه ضایع کوئ. تاسو له ټیم ورکړئ او تاسو پې خپل ټیم سپینډ کړئ او چې په اخره کې تاسو ته څه میلاویږي ضلالت میلاویږي. نو چې په کوم انسان کې دا درې خبرې نه وي که نه نو د هغه سره تعلق مه ساتئ او که کوم انسان تاسو سره صحیح مینه محبت کوي نو په هغه کې به دا درې خبرې وي نو دا درې خبرې پکې له اول وګورئ نو بیا ورسره تعلق ساتئ بیا ورله لاس د مینې محبت ورکوئ. ملګرو لومړنۍ خبره دا ده چې تاسو چېرته د چا سره مینه محبت کوئ نو هغه به په وړو خبرو باندې نه خفه کېږي. تاسو چېرته وړوکې خبره وکړئ نو هغه به اګنور کوي هغه خبره او هغه خبره به سیریس نه اخلي. ځینې خلک دی چې هغه ستاسو سره سیریس خبره اخلي نو هغه انسان ستاسو سره مینه محبت نه کوي هغه ستاسو سره یو ضلالت کوي ملګرو. او په دویم نمبر باندې دی ملګرو چې څوک ستاسو سره مینه کوي که نه نو هغه په تاسو باندې فوکس کوي چې تاسو په کوم ځای کې ګرځئ او تاسو څه کوئ په زندګۍ کې نو هغه په تاسو باندې ډېر زیات فوکس کوي او تاسو د بل سړي سره روان یا د بل انسان سره روان مرګستیا ورسره کوي یا ورسره وخت سپینډ کوي نو هغه د به ډېره زیاته غوسه ورته زیات جلس کېږي صرف د دې وجې نه چې هغه ستاسو سره صحیح مینه کوي. چې کوم انسان ستاسو سره صحیح مینه کوي نو هغه به غواړي چې دا زما سره وخت سپینډ کړي او د دې بل انسان سره وخت ډېر سپینډ نه کړي. نو چې کوم انسان ستاسو سره مینه کوي نو هغه به ضرور په تاسو باندې فوکس کوي. او په دریم نمبر ملګرو چې کوم انسان تاسو سره مینه محبت کوي نو هغه کې به هغه تاسو ترین کوي که هغه په هر کوم ځای کې وي د بل انسان نه به تپوس کوي چې دا څنګه دی او د دې ستا په باره کې به مکمل حالاتو نه به ځان خبروي. چې په کوم انسان کې دا درې نښې وي که نه نو هغه به ستاسو صحیح مینه محبت کوي او که په کوم انسان کې دا درې نښې نه وي که نه نو هغه به ستاسو سره مینه محبت نه کوي او ستاسو زندګي به خرابه کړي. ملګرو که تاسو سره مینه محبت وکړئ که نه د داسې قسمه خلکو سره نو هغه په اخره کې تاسو له دوکه درکړي او بالکل دا ازمول شوي خبرې دي په زندګۍ کې موږ ازماو کړي دي بالکل دا یو حقیقت ده. نو تاسو هم په دې باندې عمل وکړئ ستاسو سره هم بله ورځ دوکه وشي نو د هغه نه مخکې ځان خبر کړئ چې تاسو هم نن سبا یاري دوستي وکړئ د خلکو سره خپل وخت وله ورکړئ او د هغې نه په اخره کې تاسو ته سیله میلاو شي تاسو سره دا میلاو شي چې په اخره کې تاسو ته ضلالت میلاو شي. نو په زندګۍ کې چې کوم انسان تاسو سره مینه محبت کوي نو هغه ته ټیم درکړئ او بلکې هغه دا درې خبرې به کوي. په کوم انسان کې چې دا درې خبرې نه وي که نه نو هغه انسان نه ځان په وخت وساته ګوره بیا به وروسته ډېر زیات خفه وي. ډېر مننه او انشاءالله میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې.